سر دې په تاسو کې څه چل دی چې تاسو خامخ شوئ په ما نه خندا پیره کېږي. همیشه موږ ته ته سوال کوې د الله پاک نه جی د غټې ښځې څه چل دی. السلام علیکم. د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو زه ناصر دبړ دته په پروګرام چاپیرچل کې هرکلی ویم. ګرانو کتونکو موږ همیشه کوشش کوو چې تاسو ته د وحدت نیوز طرف نه خبرونه درکو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې نه حالات زده کړو، تاسو ته ورسوو. همیشه موږ یوه هڅه کړې ده او بل یوه هڅه موږ دا کوو چې د خوشحالۍ طرف ته، د ژوند طرف ته موږ د خلک د ډېر په غم ککړ خلک خصوصا پښتانه دا موږ د خوشحالۍ طرف ته، د ژوند طرف ته راولو. نن موږ سره میلمنه ده د مردان نه پری خان. پری خان درته هرکلی ویم، ستړې مشې په خیر راغلی. السلام علیکم. ستړې مشې په خیر راغلی. تاسو سرجي څنګه یې؟ ډېره مننه چې معلوم دومره قیمتي ټایم راکړلو. مهرباني، خوشحاله آباده اوسئ. پری خان یو هغه کردار دی چې همیشه یې کوشش کړی دی چې خلک خوشحاله شي، او دا کې هم هېڅ شک نشته چې هنرمند خلک چې څومره دي په ده چې څه هم دننه تېرېږي هغه دې په زړه کې ساتي او موږ تاسو ته د خوشحالۍ راکولو یو هڅه کوي، یو کوشش کوي. پری خان هم هغه یو انسان دی. پری خان سره موږ دا هم فکر دی د ټولو سړو دپاره انتهایي زیات چې ما څومره کتلې ده اورېدلې مې ده، موږ تاسو سړو ورسره ډېر فکر دی. همیشه د خدای ته سوال کوي چې یا الله چې څومره زموږ وروڼه دي، څومره زموږ مینوال دي، څومره خلک دي، ورته څلور ښځې غواړي خو غټې غټې. پری خان ته څه کې په موږ ولې څه چل دی په تا باندې چې ټولو خلکو ته غواړې؟ ما ته هم ټولو خلکو ته غواړې چې څلور ښځې؟ سرجي څلور خو مې نه دي یادې کړي. مطلب مال چې چا یو ښځی نو خیر دی که هغه وچوي نو بله به له یوازې غټه وکړم. زما غټې ښځې ډېرې زیاتې خوښي. که چا دوه وي او که چا دوی نو بس درېیمه به ولو وکړو. خیر دی لکه الحمدلله زمونږ پښتنو له الله تعالی پاور ورکړی دی. ښه، او الحمدلله زما پې دومره یقین شته دی. جی د وچې د بېولې دي خوښې او غټې د ولې خوښې دي، په دې کې څه حکمت دی؟ سرجي داسې کار دی که زما خبره غلطي تاسو بالکل ویلی شئ چې زموږ په دې معاشره کې وګورئ نو دا اوچې ښځې چې کومې دي د دې کار څومره ته خوشحاله ساتي، خو د دې به ایني ټایم تندې ورانې چې کله کور ته راننوځي نو د دې به را تندې داسې ورانې لکه چېرته د 3 میاشتو زړه تورۍ چې په شنډۍ کې وچه را ځوړندي هغسې به د دې را تندې وراني. نو د غټو ښځو دا پیدې دي چې لکه ایني ټایم کور داسې جنتي او دا اوچې چې کوم نو بس دا که ته هر څومره هم خوشحاله کړي د دې دا مطلب لکه اډوکې سیوی غوښه نه وي که نه نو د اډوکې آلرډي بس اور کې ایني ټایم د هغې بس موډ خراب وي، غوسه دا خبره چې ته کې جی خلک درته ټلیفون نه هم کوي، څوک ته شکریا ادا کوي؟ داسې ډېر زما د تروړۍ زامن دي چې زه چېرته داسې کمپیرنګ له راشم زما ډېر عزت کوي، ډېر زیات عزت مې کوي الحمدلله. په دې خبره باندې چې ته د خدای نه د غټې ښځې غټې ښځې او بلکې زما د تروړۍ زامن چې کوم دي زما سره ډېره زیاته مینه لري. زما لکه دا 2 ټیک ټاک ډېرې زیاتې وایرل دي او دا زما د زړه خبرې دي. دا ټیک ټاک نه دي او نه څه ایکټینګ او نه څه ډایلاګ دی، خو دا زما بس خپلې د زړه خبرې دي، د تروړۍ زامن او غټې ښځې. مخکې د صوبایي حکومت ستاسو غوندې د هنرمندانو دپاره څه پیسې ایښې وې، اوس هم تاسو ته د حکومت طرف نه څه داسې ګرانټ میلاویږي چې کوم د سټیج باندې کار کوي یا ایکټینګ کوي چې څومره پیسې دي مختلف خلکو ته پیسې ورکولې؟ تاسو نوم پکې شته؟ سرجي دې ځای کې ما له بیا په دې خبره پورې خندا راځي چې کم از کم هېڅ هم نشته دی، هېڅ قسمه سپورټ زموږ نشته او موږ چې څه ګټو کم از کم دا دې رانه نه اخلي، دغه کې دې راله خپل نه وخي نه عوام او نه حکومت نور هېڅ هم نه میلاویږي. نه میلاویږي بالکل هېڅ هم نه، خو کم از کم موږ دې هغه خپل روزګار نه وباسي. حکومتي داسې چېرته سټیج ډرامې یا سټیج داسې څه پروګرامونه کېږي هغه مې غواړي؟ د دغه کې مې کمپیرنګ کړی و، شو مې کړې وه دا نشترآباد دی که نشترحال دی دې کې، او بس دا کمپیرنګ کوم نو چې هر ځای کې نور څه پروګرامونه مې نه دي کړي. نشترحال کې څومره پروګرامونه کړي دي؟ 3 شوګانې مې کړي. 3 شوګانې؟ د نشترحال خو دې دپاره دی چې دلته کلچر اکټیویټیز به دلته او بالکل سینګرانو پکې او د سینګرانو لکه مطلب غانې وې پکې. صرف 3 پروګرامونه شوي دي؟ واو جی. څومره پیسې درکړې وې؟ 15,000 په یوه شو باندې 15,000 په د ټولو لکه مطلب 15,000 3 شوګانو. قدرمنو کتونکو اوس دا وی چې موږ ما کمپیرینګ کړي وي 3 شوګانې مې کړي دي او په یوه شو باندې د دې وینا دا ده چې
15,000 روپۍ میلاویږي. حالانکه که موږ وګورو په کلچر کې پیسې ډپارټمنټ والا پیسې هم ورکوي، چاته یې ورکوي، څنګه ورکوي، او دومره 15,000 روپۍ ما په خیال داسې ډېر مناسب اماونټ نه دی. خو بهرحال بیا تاسو نور پرایویټ پروګرامونه چې کوئ ستا هغه څه درکوي که خو هغه هم داسې دي لکه حکومتي چارواکي؟ نه بس دغه 15,000 روپۍ راله راکوي او لکه دې که زه د تلو راتلو کرایار څه زما خپلي هغه هم کوم. دا خپل وي پکې؟ هغه هم زه کوم، په خپله خرچه باندې ځم راځم. نو دا تاسو ژوند څنګه کوئ ستا دا خو ګران بس هغه تاسو زموږ د کور حالات کتی شئ نو دا خو لکه دا خبرې نه پټېږي، پټې نه پاتې کېږي. زما د کور حالات لکه د بیانولو لکه ماته مناسب نه ښکاري چې زه بیان کړم، سپکه خبره ده. خو زموږ د کور حالات ډېر زیات خراب دي. ستا ماشومان هم مونږ اورېدلي دي چې داسې معذوري غوندې دي؟ بالکل 2 بچي زما، لکه یو زوی مې اب نارمل دی او یو لور مې مکمل لکه پیدایشي ته مذوبه ده. د دې علاج میلاج دې کړی دی چېرته تللی؟ هېڅ هم نه، وس هم نه کېږي. او بس هغه اوس غټه ښځه هم ده لکه 12 کالو ده او 2 هلکان د هغې نه مشران دي. نو بس دغه شانتې بس که په خپله څه وکړو بس هغه وخوري او بس چې څه ونه کړو بس دغسې ناست دي. د سوشل میډیا طرف نه تاسو ته چېرته څه هڅه دې کړې ده چې سوشل میډیا هم اوس خو ستا غوندې څوک کار کوي هغه ډېرې ټیک ټاک پیسې اخلي سوشل میډیا نه، نو په هغې دې چېرته کار کړی دی؟ ما ته لا سم نه دي میلاو شوي. مطلب تاسو د ټیک ټاک خبره کوئ که د یوټیوب یا داسې څه؟ ټیک ټاک ټول سوشل میډیا فیسبوک نه بالکل نه، هېڅ هم نه، یو پیسه هم نه ده میلاو شوې. هغه چا د خولي نه دي چې یاره ته د کار که داسې کوې په دې طریقه یې وکړه او داسې ټینګ ورته وکړه؟ او چینل مې خپل جوړ کړی دی او لکه پیسې ترې لا نه دي میلاو شوي راته. هغه هم چې لکه کوشش کوو ځان لکه نه لکه یو اوبه ویلې الله دې د هغه خلکو سره ښه وکړي چې چا ما له چینل جوړ کړو او لکه د چلېدو طریقې راله دغه کړله. نو خو دې کې هم لکه خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي، وایي دا چینل د مشهورتیا لپاره. نو زه دې ته دا ویل غواړم چې یو مسلمانان ورونو زما یو انسان خو په یو حال کې پرېږدی که نه چې ځان له خو څه مطلب لکه په دې معاشره کې زموږ هم حق شته د ژوند تېرېدو. که یو سړی چینل ځان له دې لپاره مطلب کوي که نه چې 2 روپۍ پې ځان له ګټم، کور ته لکه یو ټیم رزق زما بچو له راځي، نو داسې ناروا خو نه ده. هغې باندې هم دي لکه دومره تنقید به وکړي که نه چې ستا به د هغه شته کار نه هم زړه موړ کړي. تنقید زیات کېږي؟ ډېر زیات تنقید کوي. که هغه د یوټیوب په شکل کې دی، که ته یوټیوب چینل کې وایي به دا ولې کې. خو لکه ما ته به داسې یو په دې معاشره کې زمونږ پښتون بچی ونښی چې د جمعې په شپه باندې به تاله خیراتي د الله په نامه وظیفه در وړي چې دا د ستا بچي وخوري. موږ ته داسې ښوولی شي چې څه نه څه خو به داسې هم وي چې څوک حوصله افزایي د پر هم ټلیفون ته وکړي یا د ښه کار وکړو، ټیک دی وکړو، ښه دی وکړلو. ډېر ښه خلک پکې شته دی، ډېرې ښایسته خبرې هم کوي او لاس امداد هم راسره کوي. لکه داسې که زموږ دا فنکاران دي نو لکه د حکومت د سایډه خو مکمل څه نشته دی او زه خو بلکې لکه اوس هم دې فیلډ ته راوتې یم. خو داسې که نور لکه ډېر الله وله وس ورکړي، ډېر خلک داسې شته دی الله وله وس ورکړي او هغوی لکه موږ سره لاس امداد نه کوي، خو که کوي هم راسره نو دا خپل فنکاران راسره کوي، ما سره کوي. د سټیج ته د ماډلینګ ته ته راغلې ولې څه مسله وه؟ تاسو خوند یې درکولو که څه مجبوري وه؟ نو سره جي زما په دې خبره تاسو خفه نه شئ، د خوند ټیم خو په ما باندې تېر دی ځکه چې زه یو مور یم. چې کله یوه ښځه مور شي او د هغه بیا د 4 بچو موري نو بیا ما واده ولې نه کوو په وخت باندې، واده مې ولې نه کوو یا داسې بل یو کار مې ولې نه کوو. په ما هغه ټایم تېر دی چې ما مطلب د خپل مستقبل دپاره زه دې فیلډ ته راوتې یم. زه صرف د خپلو بچو لپاره راوتې یم او مخکې مې ورته څه اراده هم نشته دی. زه یم که زما الله تعالی داسې څه یو ذریعه جوړه کړله چې زموږ د کور دا نظام چلیږي نو انشاءالله دا به زه ختموم، بالکل به ختموم. خو داسې څوک حرکت کوي نه، خبرې خلک ډېرې کوي خو عملي کار پکې یو قسم نه کوي. پری خان تاسو چې کله یو سټیج ایکټینګ وکړي یا په سټیج باندې راشي ستا کمپیرینګ وکړي ستا یا ګانا دې وکړله، ماډلینګ دې وکړلو، نو دې نه خو مختلف خلک، مختلف کمپنیانې او مختلفې ادارې ګټې هم پورته کوي، پیسې هم ترې ګټي. ستاسو پکې صرف دغه 5-6 زره روپۍ وي که نور هم څه وي پکې؟ جی هېڅ هم نه،
بس صرف دغه 5000 روپۍ لکه ورځې رالیږي دې کې زمونږ د تلو راتلو خرچار څه چې زه کور ته کله ځم نو لکه هلته ماشومان دي هغوی څه خوړلي نه نو لاره کې ورله د خوراک هم څه راولم لکه نور هېڅ هم نشته ما تاسو ته خو سرجي وویل دا چې بس صرف دا خپل فنکاران که څوک 100 روپۍ راکړي که څوک 1500 روپۍ راکړي الله دې ورسره ډېر ښه وکړي ډېر رحمدله خلک دی دی را باندې خپه شي دی سره کی که چا آرام کړه هم الله دې ورڅخه وکړي که چا را نه کړه بیا دې موسی الله تعالی ډېر ښه وکړي او به صرف دغه خپله لکه پیمنټ راته میلاویږي 15000 روپۍ د عام خلک زه بل چې یو دا صرف تنقید دپاره ناستې په دې او بالکل تنقید دپاره او تنقید دپاره زیات تر ناستې لکه ما باندې دا دونه ما هر څه ولیدل دا حادثې پکې راللې خو دې کې یو عام کس زه نه یم سپورټ کړی و عام خلکو نه به ته څه غوښتنې وکړې بس عام خلکو ته زه دا ویل غواړم چې بس الله دې خوشحاله و باد لري او زمونږ خو چې څه د وسه کېږي نو هغه کپار شکل کې د دې خپل عوام سره یې کوو کم از کم چې نور هېڅ هم نه نو خوشحالي ورله ورکوو یو ښه خبر وکړو یو داسې میسج ورله ورکړو چې کم از کم هغه به د بل د بربادۍ او د نسخان خو نه وي که نه لکه د بل انسان د درد او د تکلیف نه کم از کم یو ښه میسج ورکړو د خوشحالۍ د خندا خبره ورکړو نو دیل هم کم از کم دا پکار دی چې موږ ته لکه ښه نشي کتی ښه خبره نشي کولی نو کم از کم موږ د ژوند د تېرېدو د هغه خپلې لارې نه وباسي غټې ښځې سوالونه هم ورته کوي خدای نه او د مرګه پورې به انشاءالله کوم اوړم ترې نه په اخره کې دا راته ووایه چې غټې ښځې ته خبره کوې داسې زنانه ټلیفونونه خو نه ته کوي تاسو څه چل دی په تا باندې څه شوي دي چې بالکل او زمونږ څه ملګري شته دي خو لکه الحمدلله زه په دې ډېره خوشحاله یم چې لکه زما سره څومره هم دا زما خوریانې دي په شوګانو کې نو الحمدلله تاسو به کتلي مې ټولې غټې غټې دي نو یو پکې ده لږه اوچه خو ډېره نه ده خو لږه دغه راځي نوم نه اخلم هغه ماسه اکثر هلته جګړه وکړي ما ته وایي ته ولې وایي دا وچې لکه یادی چې نه دي ښې نو بس زه ورته یم یاره وچې په خپل ځای باندې ښې دي خو چې انسان واده شي یا مطلب د 20 نه په بره لاړ شي نو ارې وه جنۍ ښځه چې کومه ده غټه مزه کوي اوس تاسو وایئ چې د خلک ته د وچې ښځې چې کومې دي یا کمزورې زه به ورته کمزورې مې ته ورته وچې وایې زه ورته کمزورې ښځې وایم هغه دې نه ودېږي څوک ته ودونه ورسره نه کوي بالکل دې کوي هغه غټېږي بیا که نه الله تعالی به هغه غټې کړي داسې دومره ښایسته شي چې الله تعالی ورله ښایسته ښایسته بچي ورکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو پری خان تاسو واورېدله او دې سره خو همیشه موږ تاسو غم شته خو بهرحال پری خان چې کومې خبرې دي په دې کې هېڅ شک نشته چې یو هنرمند څومره چې د فنون لطیفه سره تعلق لرونکي خلک دي هغې خواهش وي چې په هر صورت باندې هغه چې کم فن کوي هغې نه خلک خوشحاله شي هغې نه خلک خوندونه واخلي هغې خلک فایدې ته واخلي بهرحال پری خان هم یو هغه کردار دی چې همیشه یې د خلکو په خولو باندې خانداره اوستی ده او همیشه د خلکو زړونه خوشحالوي هغه دننه څنګه ده هغه هم تاسو واورېدله چې د دې مجبوریانې هم شته خو زموږ چې کوم کلچر ډپارټمنټ دی هغه د هنرمندانو دپاره چې کومې هڅې کوي ما خیال د مخکې حکومت چې د غیر د پی ټی آی مخکې حکومت و د هنرمندانو دپاره ډېر څه کارونه هم کړي دي خو اوس بیا هم یوه ناامیدي زما هم داسې شته لکه څنګه د پری خان داسې د نور چې کوم هنرمند خلک دي کوم د کلچر ډپارټمنټ سره تعلق لرونکي خلک دي هغه هم اوسه پورې د دې د کردار نه داسې مطمئن نه دي تر یو بل پروګرام پورې ما ته راکوي اجازه تر هغې هم په لاس سپارم د الله په امان